السلام علیکم څنګه ښایست جوړ یاست کړه یاست په خیر ښه خو به جوړ یاست وخت منظم زه کوم تر دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې وکړو سبجیکټ ته شروع کولو ته مخته په دې به سر خلاصوي چې زه پله د ویډیو چې ته مکمل ونه ګورې د هغه سر نه په خلاصېږي سي د سټپ بای سټپ به ګورې بیا دې زما په سبجیکټ باندې سر خلاصېږي سي د پښتو په انګلیش دواړه درته وایم بیا دې سر د خلاصوم سي نو اوس مو د چا برانچ راخیستی دی چشم راخیستی دی هغه د هیماټالوجي برانچ دی په هغه کې بیا د کاګولیشنز برانچ دی یعنې کوم چې کلاټینګ دپاره کوم ټسټونه کېږي یا د جامدو دپاره چې کوم ټسټ کېږي د هغو څخه هم یو ټسټ راخیستی هغه به څه په نامه دی بي ټي په نامه دی بي ټي ته څه شوی کېږي بلیډینګ ټایمز زه اوس ګره ترجمه په پښتو ګره سره د خلاصون بیا ځو مخته سي بلیډینګ ټایم از ا میډیکل ټسټ done on someone to assess their platelet function د وینې جریان وخت یعنې طبقي معاینات دي چې په یو چا باندې د دویو پلیټلیټ فعالیت ارزولو لپاره ترسره کیږي یعنې د دې جملې څه مطلب دی دی وایي د بلیډینګ ټسټ چې دی دا یو میډیکل ټسټ دی یعنې یو طبعي ټسټ دی چې کوم په میډیکل کې کیږي هغه څه معلوموي درته د پلیټلیټ فنکشن معلوموي or it involves making a patient's bleed them timing how long it's take for them stop bleeding and په دې کې د ناروغ جوړولو شامل دی چې وینه بهیدل بیا د وخت په تېرېدو سره څومره وخت نیسي چې دوی وینه ودري یعنې د دې ټسټ مطلب چې دی د دې دواړو جملو مطلب چې دی بلیډینګ ټایم یعنی د وینې جریان بلیډینګ جریان ته وایي ټایم دی ګوري چې دا ټسټ دی چې دی دا وینه زموږ وینه چې وخت یو ځای پرېږي نو هغه په څونه وخت کې دا جریان بندوي په څونه وخت کې دا ګریږي چې دا زموږ وینه باره نور ونه وځي یعنې په څونه وخت کې دا ایښی کېږي د دې دواړو ټسټ مطلب دا دی چې اوس ګورو چې دا ټسټ په کوم حالات کې پورته کېږي او په کوم حالات کې ښکته کېږي سیده هایپر چې دی هایپر یعنې پورته حالات ته به ګورو هغه څه شی وایي کېږي هیموفیلیا په مریضۍ کې پورته کېږي ویلي برانډ ډیزیز په دغه کې پورته کېږي یعنې کلاټینګ فیکټر ډیفیشنسي کې پورته کېږي هایپر کوګولیبل سټیټ کې پورته کېږي دا په دې ناجوړیانو کې پورته کېږي سیده او په کوم ناجوړیانو کې ښکته کېږي هغه د ډیپ وین وایي ترومبوسیس وایي کېږي پلمونري امبولیزم وایي کېږي ارټریل ترومبوسیس وایي کېږي او انټي فاسفولیپیډ انټي باډیز ورته وایي کېږي کوم چې اے پی ایل ایس په نامه باندې نومېږي سیده فیکټر وي ویلډن وایي کېږي او پروترومبین जीन म्यूटेशंस कहेदाय छे और प्रोटीन सी और एस डिफिशियंसी कहेदाय छे और ATII डिफिशियंसी कहेदाय छे यानी बधी नजुड़ियानी की देख कीजिए और दे टेस्ट खुलासा मतलब दा दे छे दे वाई द ब्लीडिंग टाइम दा यो द विन जरियान څونه وخت کېږي او څونه پاتې کېږي او په داسې نجوړیانو کې ښکته کېږي او په دا ویډیو کې اوس به ته ووینې چې دی څونه څنګه کېږي دا ټسټ او طریقه څنګه دی د پروسس څنګه دی دا ټسټ چې ته شروع کوې ستا سره به څو شیان لازمن در سره وي هغه به ټایم واچ چې ورته وایي کېږي او الکول سبب به در سره وي او فریک دپاره به بل شي در سره او فلټر پیپر به در سره وي په هغو به بیا ته څه چم کوې نمبر به لګوې پر هر پله به 10 سیکنډ لیکې بیا به په هر دغه باندې په نمبرو باندې به ځې 10 سیکنډه به ورکوې ګردو ته سیده 10 سیکنډ چې ورکول ګردو ته نمبر باندې به ځې 10 1 منټ 2 منټ داسې 1 منټ داسې ګردو ته به داسې لیبل ورکوې کله د چې اوس ورکوې بیا به پر ګوتې باندې یو فریک کوې پر ګوتې چې دې فریک وکړئ فریک زور به نه پر کوې پر ګوته باندې خالي فریک وکړه 10 منټه بعد چې کوم نمبر ته لیکلی دی منټ نه 10 سیکنډه بعد چې کوم سیکنډ ته ورکړی دی هغه به ته دغه وکړې پر هغه ځای باندې به دا کوم فلټر پیپر باندې چې ته لیبل کړی دی هغه به د وینې سره ټچ کړې بیا به دغسې به ځې 10 سیکنډه بعد به ته لیبلوې بیا مخته به ځې اوس ورته ګوره دی دا منټ ته ګوره منټ ته دا ګور 10 سیکنډه پر راسوله ما چې کوم ځای باندې 10 سیکنډه لګولي دي پر هغه مرکوز بیا د 10 سیکنډ ورته ګیرېږم چې 1 منټ پر راسي 1 منټ چې پر راسي بیا زه پر د باندې لیبل وهم اوس ورته ګوره 1 منټ پر راسي څونه چې نیم سیکنډ مطلب 10 سیکنډه پوره کېږي ته به پر ده باندې لیبل دا دغه وینه ورسره ټچوې چې د دراز وینه چې دا وینه ځي ته به یې ورسره ټچوې اوس ګوره 1 منټ باندې ولګوئ دغسې مخته ځه
دغسې مخ ته ځه دا اوس زما څه مخ ته ټایم کوي سره دا پوره ټایم د ده دغه دی یعنې تر څو پورې د ده کم دغه را روان دی کم څونه چې موږ دغه کړی دی څو دی دا 3 مطلب 3 منټ او 3 سیکنډه دی صحیح ښه د دې ټیسټ نارمل رینج څو دی دا بي ټي چې دی زموږ په جسم کې باید څو وي هغه د 200 ونیسئ بیا د 6 منټه پورې زموږ په جسم کې دا نارمل دی صحیح ده نور په دې کې کوم داسې سخت دغه نشته کوم ویډیو خوښ شوي دی سره شیر کوئ کوشش کوئ چې یو بل ته فایده رسوئ